بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي دا څه وخت چې دا 10 ورځې د ذوالحجې را داخلې سي، نو دا د نوکانو پرې کول او نه پرې کول یا دا د وریښته نه لرې کول، دا یوازې د هغه حاجانو سره چې هغه احرام کې وي د هغو سره خاص دی، او که دا به کم څوک چې اختری کوي د هغه دپاره به هم دا حکم وي. جواب بالله توفیق. د دې محترم ورور په جواب کې به ووایي چې هغه د حج دپاره خو په وجه د احرام دی، او راسه دلته چې دا 10 ورځې را داخلې سي، کم څوک چې اراده ده قربانۍ لري او یا قرباني پر واجبه وي، نو سنت یا مستحب د هغه دپاره دا ده چې دی نه نوکان پرې کړي او نه د بدن وریښته لرې کړي تر هغه وخته پورې چې دی قرباني حلالوي. دا یو سنت طریقه ده د عامو هغو کسانو دپاره چې هغه قرباني باندې واجبه وي. موسوعة الفقهیه صفحه 170 جلد 5. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.